زمون صوبه او یا فیصد غرونه دي. زمون د غرونو سلسلې دا افغانستان سره لګېدلي دي. افغانستان کې د روس په دور کې 6,000 جیولوجیکل فلایټس شوي دي د نارت کورین هیلپ سره. د نارت کوریا جټسو او هغه جیولوجیکل فلایټسو. نو دا عاصم یوسفزي چې کوم کتاب لیکلی دی نور خلک لیکي هغې کې د هغه څیزونو ډیټاز دي چې هغې وایي چې دا فرام کولډ وار ټو ګولډ وار چې دی نو دا تقریبا 3 کربه ډالره منرل ویلث د افغانستان په غرونو کې دي او زمونږ دا غرونه هم د هغې نه راوتي غرونه دي. تخم یې یو دی خامخا لکه دا څنګه چې مشران هم دې کتاب کې ما ډېر وسایل لیکلي دي هغه پکې شته خو وسایل که زه نن وایم چې دومره وسیلې دي نو دا پوره نه ده. دا مسلسل منتهی شي. د جیولوجسټ کار دا دی چې دې پسې به ګرځي. د بجلۍ اندازه زمونږ د وابډې چیرمین چې و اسام الدین بنګش صاحب هغه ما ته پخپله ویلي چې زمونږ د سوات په دریابونو کې صرف د 25,000 میګاواټو کیپیسټي ده او یو ایجوکیټډ منسټر ویلي چې په پاکستان کې د 80,000 میګاواټو کیپیسټي شته. اوس راځو ترقي یافته څه ته وایي او پسمانده څه ته وایي. په دنیا کې 2 قومونه دي، یو ترقي یافته دي او یو پسمانده دي. ترقي یافته څه ته وایي؟ ترقي یافته هغې ته وایي چې هغې په خپل وطن کې داسې ادارې جوړې کړي چې ستا وسایل قیمتي کولی شي او منظم کولی شي. نو هغه ترقي یافته قومونه هغې په تا شګه نه خرڅوي، په تا باندې موبایل سیټ خرڅوي، سیلیکان چپ استعمالوي، دغسې شګه په تا نه خرڅوي، فایبر آپټکس در باندې خرڅوي. نو هغې ترقي یافته شي او دا نور چې دی دا وروسته پاتې. آیا زما په یونیورسټۍ کې د یو کالو نه فزیکس، کیمسټري، بایولوژي، بایوټیکنالوژي، فارمیسي ډفرنٹ تھنګس پړاویږي؟ دلته د انجینیرینګ میټیریل اداره شته چې د سره مونږ یو کار کوو نه نو چغې سله وو مونږ ګډو دغه کار کوو نه. تاسو کور ته لاړئ او تا ته کور ووایي چې یاره یو سمسای پکار ده، یو کټوی پکار ده، یو به ډینر سیټ راوړي، یو به د ګیس چوله راوړي، یو به دا راوړي، یو به دا راوړي او ماښام درته وایي چې زه هوټل ته ډوډۍ خورو. ته به څه وایې چې ډوډۍ هوټل کې خورې نو په کچن باندې څه کوې په کور کې؟ او چې کچن نه جوړی په کور کې نو ته به د دې مطلب دا دی چې ستا نیت اړو د سره وي. فزیکس، کیمسټري، بایولوژي دا ته پرنسپلز ټاکي چې if you do this, this will happen. What is property? Look at this. I put water on it. No water is here. Right? What does this mean? This is the property of this cloth that its response to external stimulus is this. Ta asman to katal nor plake dostarga ni patakra. This is the property of this material that it will close down when you look into the sun. The property is the product corrupt ji. The multi-dimensional devices जोड़ा है, मोबाइल फोन जोड़ा है, the आगे property दाई चित्त पकी खबर के वगैरह सुख ना हो रही, लाइन नहीं इंटरप्ट की, स्टाफ जीप के राजी पोर्टेबली, और ड्रेम खबर दादा ची पहर मौसम की कार की, for physics के दा ड्रे properties दी, अगर तो material के जोड़ा है यो तो dielectric constant will वही when dielectric constant is higher, this means the size of the circuit will be smaller. It is inversely proportional to the circuit size. When it is smaller, wireless set ना बता सो पलारू के उड़ो उस तो पजीब के wireless set कर जाए दाद दगा dielectric constant कमालो. Temperature coefficient of resonant frequency determines the temperature sensitivity of the material. देखिए मरी के मोबाइल रावाले और मुल्तान के रावाले कार कई ददीर पर मुंगा दगा टेस्ट को जे टेम्परेचर ददीर पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस माने सा सर प्रियूजी और दगा ड्रेन प्रॉपर्टी में तो वो जे लासिस पकी मिनिमम नो इंटरप्शन बने कीगी चिदा ड्री प्रॉपर्टी ते जोड़ा है ददीर मिसाल दा से दे चिस्तान ने प्रोटीन पकार दे तो वो की चे हुए है तो अगर तरखई न चीनी पके वाजे जे तरखवाले वाला काम की जे एसिड की नो पे पके हुआ है अल्कलाइन नेचर दे नो आगा बैलेंस की
Engineering material is the same thing to suppress the negative property and to enhance the property you need. And that is engineering of material, and we are not doing that. ادارو لپاره ما اتلس کاله پورې وکړه د دې ادارې لپاره. زه چې پاکستان ته راغلم په دې سوچ راغلی وم چې زه به دلته دا ادارې جوړوم. پاکستان درته زه یو لنډ ډیفینیشن کوم، ډېر لنډ، چې غل نه او د غل مل نه نو ته ایسومرې یا به غلې یا به د غل ملې نو ستا خبره به اورېدی شي، نه د سیاستکار اوري، خو هغې ته پته دی چې دی زما لپاره جنډه نه اوچتوي او ووټ نه راکوي، نو زما خبره به هېڅوک هم نه اوري. د هغه سیاست د ووټه پورې دی او د قبضې دپاره دی او د جنډې دپاره دی. که څوک ما ته وایي نشنلسټ حکومتونه مې ولیدل، انصافیان مې ولیدل، ټولو له مې پي سي ونې ورکړي دي، په 2008 کې مې پي سي ونې پروو کړی دی د میټیریل ریسرچ انسټیټیوټ دپاره، او دا دومره امپارټنټ دی چې ستا ماشومان په دې د منرل په قیمت باندې پوه شي، هغې به دې دغه ګټې پسې سټک رالي او ماتوي به، چې هغې خبر نه دي چې په ګټه خو د سړي سر ماتېږي، نو په دې ګټو زه څه کوم؟ نو د دې سبق پکار دی په ادارو کې. ستا په یو سلیبس کې زه اسلامیه کالج یونیورسټي ته سلام پیش کوم چې هغې دا کتاب په ما باندې سټوډنټانو راته وایي چې موږ له څه ولیکه چې موږ په دې خبرو پوه شو. نو ما ورله دا ولیکو، او انګریزۍ کې زما چې کوم کتابونه دي نو هغه ایجوکیشن فار سوشیو اکنامک ډیولپمنټ دی، په امازون باندې اویلیبل دی. نو یو خو دا چې د هر ډله چې هغې وایي چې یاره موږ د مخکې لاړ شو، نو هغې به دا علم دپاره او د دې لپاره به سټرګل کوي. ته چې سیاستکار ته ووایې، وزیر ته ووایې، هغه وایي ما ته پکې څه فایده دی، په غلا زه ادارې نه جوړوم. دا یاد وسایل که ستا نه دې ټولې دنیا وچلول که نه، نو خدای پاک ګپ نه لګوي. خدای پاک چې دا کائنات پیدا کړي دي او دا وعده یې کړې ده چې تاسو له به زه رزق در کوم، نو درکوي. د خدای ګپ لګوي، د خدای ګارنټي چې ده. برټش سیسټم، سویډش سیسټم، امریکن سیسټم، they can only ensure that their citizen will be given food and shelter, but Allah guarantees with Quran that you will be given everything till death. دا ولې وایي؟ تاسو خبر یې الله خو ګپ نه لګوي که نه، الله ګپ ځکه نه لګوي چې دا کاربن چې دی د 40,000 کاله مخکې انسان پیژندو د کویلې په شکل کې، او تندر به چې بوټي وسوځو نو کاربن د پیژندو. انسان چې عقل راغی او لیکل یې زده کړو، نو carbon was the softest material in the form of graphite to write with it. نو د لیکلو لپاره استعمال شي د موږ پنسل په 21مه صدۍ کې اکه ګریفایټ میټیریل دی، رایټ. خلکو وی کاربن اسمان ته خلکو رسول. بیا چې کله انسان تکړه شو او د اوسپنې نه فولاد جوړ کړو، نو فولاد خو په اوسپنه نه کټ کېږي، اوسپنې له اوسپنه او سیټ له درانې، اوسپنه په اوسپنه نه کټ کېږي. د هغې دپاره ډایمنډ پکار و. نو ډایمنډ هم 100% کاربن، اوریجنل کاربن. بیا خلکو وی کاربن خو لوی مهمات طے کړو، نور پکې څه دي؟ هغه بوډا کاربن په 2010 کې ګریفین ته کنورټ شو او نوبل پرایز په فزیکس کې ورکړی شو. په 2010 کې د انسان ژوند ته وګورئ، څومره لوی لایف یې تېر کړی دی. انسان لا کاربن هم نه دی زده کړی. یو ایلیمنٹ د پیریاډک ټیبل دا لا انسان نه دی زده کړی. ګریفین نه خبر یې؟ ګریفین څه شی دی؟ چې ګریفین باندې نوبل پرایز په 2010 کې ملاو شو، نو په مانچسټر کې ګریفین انسټیټیوټ جوړ شو. په ټوله دنیا کې کاربن نینو فایبرز، کاربن نینو ټیوبز، کاربن نینو ویسکرز، carbon belt like this. Graphene, when you have 1 kilogram of graphene, it can cover 12 square mile of the land. It is atomic thickness material. Secondly,
if it is used instead of silicon as a chip in a computer, its speed will enhance 50 times. Now, 2 gigahertz speed in a computer, that was 1 gigahertz. Data were a package, a self-pooling capability. And that's numerous applications. Now, what is the matlab? The matlab is چې خدای پاک تعالی خزانه ساتلی دی او دا د خلاصېدو نه دي په یو کار باندې نواب کولی شي خو چابي ورله صحیح ده علم چابي علم دی که د شلمې صدۍ د خلکو وس رسېدی د انسان بنیتۍ ته چې وګورئ د 21مې صدۍ انسانانو ته به 1 موړی ډوډۍ پرېښې وه خو د 21مې صدۍ خلک خپلې ډوډۍ خوري د شلمې صدۍ نه دا څه دي دا د خدای پاک هغه ورکړي دي چې خدای پاک دا کائنات دومره غني پیدا کړي دي چې ته زده که نو ستا دي چابي نالج دی او نالج د کوم ځای نه راځي انسټیټیوشنز او زمونږ انسټیټیوشن څه کوي یا به غلې یا به د غل مالې نو کامیاب دی په دې باندې نظر وکړئ د انسټیټیوشن تباه شو تباه کېږي ما بلا آرټیکل پې ولیکل هر څه مې پې وکړو هېڅوک غږ نه کوي نه اوري ړانده دي او کاڼه دي 30 کاله ټیچنګ ما وکړو په برطانیه کې په پاکستان کې هر ځای کې چې زه یو سیاستکار په دې نشم کنوینس کولی نو آیا دې له به چېرته د شیطان عمره د علم سړی راځي هغې به پوه کوي 30 کاله ټیچنګ ما وکړو او ژبه مې هم سمه ده لله تته نه ده او ما دا خلک پوه نه کړی شو د کوم ځای نه به خلک راځي دا ټول زما ملګري دي یو بله امپورټنټ خبره بچی چې کور ته راشي مونږ ورته وایو تا څو نمبر یې واغست مونږ ته چېرې دا تپوس کړی چې تا څه زده کړو تا څو نمبر یې واغست دا سوچ به بدلوئ چې بچي فزیکس کې میسي وکړه او هغه ځان له بلب نشي لګولی په کور کې دا ډیګری ډیران ته د ویشتو نه دي د ماشوم نه تپوس وکړئ چې خانې ته دا سبق ووایې او د مثال په توګه وزیر زما ملګری نه و یا د مې نه مې ملګری نه و او په اداره کې مې نوکر نه کړې نو بیا به ته څه کوې آیا په دې کوڅه کې ته کېناستی او زمونږ تعلیم زمونږ دپاره د لوی شرم باعث دی سوشلي چې کله دا سبق نه و دا پښتانه به په پټو کې سملاسته او امن په درمندونو کې به سملاسته او امن دا سوشلي د پښتنو لیولو او ساینټیفیکلی زما د کوڅې ترکان به زما ټایز جوړول او اوس زما ماشوم له ټایز د چین نه راځي نو دې سبق موږ مفلوج کړو او که ترقي راله راکړه په دې خبرو باندې سوچ پکار دی د ادارو نه تپوس پکار دی زما نه تپوس پکار دی چې خپلې ډیوټي نه کوې نو باچا یې خو چې خپلې ډیوټي صحیح کوې نو غلې نو زما دا ریکویسټ دی تاسو ته چې پښتنو سره مټیم شته سټینګر میزایل په دنیا کې صرف پښتني اوږې چلولی دی تکړه دي مټې ورسره شته خو د افغان ریفوجیز په شیپ کې ستا مټې یورپ ته امریکې ته کینیډا ته هر خوا لاړې انټلیکچولی دیس از ا شارپ نیشن دا مشر چې ووایي چې دا ابو هوا چې کوم ذهن پیدا کوي دا ډېر یونیک ذهن دی دا عام ذهن نه دی اوس هم په ناسا کې د پېښور کسان ناست دي زه چې په کومه لیبارټرۍ کې ما په برطانیه کې کار کوم او زما د مشین الکترون هایست کیلیبر الکترون مایکروسکوپ چې و د هغې ریپیر له به چې کوم کس راته هغه هم پاکستانی this means talent is there and the resources you said that you name it and they are here are څه در سره شته نو یا ظالمانو چې په خپلو مټو په خپل سر او په خپلو وسایلو مغرب له عربو له امریکې له کوئ نو ځان له ولې نه کوئ دا غیرت ځان له ورکئ او دا ادارې جوړ کړئ د دې دپاره سټرګل وکړئ زه په 8 میاشتې کې ریټایر کېږم خدای شته نه مې انسټیټیوټ ته اجت شته شپېتو ته ورسېدم زما په کال دا بس کې که نه نور به څه چل کوو او ښه ښکلی وخت مې تېر کړو هر څه مې برابر دي خو که دا صورتحالي نو دا ادارې به نورې غر کېږي او اخر کې درته باچا خان بابا نه زما یو ملګری و د باچا خان بابا ډېر خدایي خدمتګار و او دا زمونږ په سوسایټۍ کې ډېر لوی کمی دی نو دا اخري خبره ته کوم هغه وی بابا په جیل کې و وي ما دې تپوس وکړه چې بابا دا غلام څه ته وایي نو هغه راته وی چې زه په جیل کې
خو چې ریشه وایم او نه یریږم د دې مطلب دا دی چې دا آزاد یم او ته بهر او ریشه وای او یریږي نو ته غلام یې زما رښتینی خلک پیدا کول پکار دي چې ریشه وویلی شي 150 سال سړی په دې معاشره کې نشته د دې مطلب دا دی چې که ته د جهان دلم شي نو بیا مرګ شته نو چې شته نو ولې دله کېږي روزي خو خدای پاک ورکوي او خدای شته دومره یره په دې قوم کې خوره ده نو که تاسو مالدار هم شئ که تاسو د سرو خاوندان هم شئ که تاسو د لښکرو خاوندان هم شئ خو چې دا یره درکوي نو غلامان به یې او غلامان به مرئ نران شئ راپاسې ریشه ووایې چې کوم ځای کې مو اوسې زما دلته اوس ومې وې درته او دا کتاب زه ډاکټر خان ته ډالۍ کوم چې دې کې ما ډېرې خبرې لیکلي دي ډاکټر صاحب دا والی ریشه پسې دي